تازه او عاجل خبر راغی. په پکتیا ولایت کې طالب ځواکونو پر پاکستاني پوځیانو بریدونه کړي. سلام ستړي مشئ د پښتو نیوز چینل درنو لیدونکو، وخت مو بخیر. پام وکړئ تازه خو ډېر زیات اهم خبر ته. پکتیا کې پر فرضي کرښه پاکستاني لوري سره نښته شوې. یوه سرچینه طالب نیوز ته وایي چې نن دوشنبه مازدیګر مهال 5 بجې او 30 دقیقې د پکتیا ولایت اریوب ځاځي ولسوالۍ په منډې جباز سیمه کې د افغان او پاکستاني پولیسو ترمنځ نښته شوې او لا هم دوام لري. سرچینه وایي لومړی برید له پاکستاني لوري شوی او افغان ځواکونو یې په ځواب کې برید کړی. تر اوسه د دې نښتو په اړه رسمي سرچینو څه نه دي ویلي او تلفاتو په اړه معلومات په لاس کې نشته. طالب پالینو په پراخه کچه په ټویټر کې تازه پوسټونه کړي دي او ویلي دي چې د طالبانو له لوري پر پاکستاني پوستو بریدونه شوي دي. طالب پالینو لیکلي دي چې که د پاکستان مخه د هوا له لارې نشي نیولی نو ځمکې له لارې ځواب یو پر 10 چنده ورکوو.